الحمد لله الذي كفى والصلاة والسلام على نبيه المرتضى وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسيق الذين اتقوا إلى جنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إن ريح الجنة يوجد من مسيرة 1000 عام وإنه لا يجدها عاق ولا قاطع رحم. رواه الطبراني، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. زما ګرانو شریف ورونو، دا د خدای یو عظیم احسان دی چې موږ ته خدای تعالی جل جلاله مسلمانان پیدا کړي. او زموږ ستاسې دا چې دا د خدای تعالی جل جلاله مسلمانانو ته د آخرت ورځ ته له قیامت ورځ ته خدای تعالی مسلمانانو ته جنت ورکوي. خو دا خلک به درې ډلې کېږي. یوه حصه چې کافران دي هغه به له واره له دوزخ ته ځي، همیش دپاره په دوزخ کې. مسلمانان به دوې ډلې کېږي، هغه به بیا یوه حصه له واره له خدای تعالی جل جلاله جنت ته ننباسي. خدای تعالی جل جلاله دې موږ ته اول باید لا جنت نصیب کړي. دومره ډله د مسلمانانو به دی چې پر خپل اندازه به په دوزخ کې ګناه کاټ کې چې څوک نبي شفاعت ونه کوي، یا شهید شفاعت ونه کوي، یا عالم ونه کوي، یا یو بله زمینه د بخښنې نشي ورته برابره، نو هغه به خپل اندازه په دوزخ کې دغه هغه جزا کاټوي. په آخر به مسلمان جنت ته ځي. مسلمان به آخر جنت ته ځي، خدای تعالی به جنت ته ځي. اوس دا جنت چې ده، دا جنت په باره کې 1000 آیاتونه راغلي چې د جنت د فضیلت، د جنت د نعمتو، د جنت د حورو، د جنت د لوښو، د جنت د خادمانو، د جنت د خدای تعالی جل جلاله دیدار، ستا بدنه، ستا جسد، ستا کیفیت، ستا حالت. تقریبا 1000 آیاتونه مفسرین حضرات وایي چې په قرآن کریم کې په 6,600 آیاتو کې 1000 آیاتونه داسې موجود دي چې په هغه کې له هغو څخه د جنت صفت معلومیږي، د جنت بیان معلومیږي. او موږ ته هم باید د خپل ځای چې موږ تاسې ورروان یو، موږ ته باید چې معلوم وي. انسان چې په ژوند کې یو سرای جوړوي، په هغه کې چې دی هر څو چې ده ته ووایه واته به څو عمر دلته یې، دی به وایي زه به دلته 20 کاله یم یا به 30 کاله یم، بالا نو مې عمر نشته. خو انسان ته خپل سرای معلوم وي چې په ده کې اوس کړکۍ دي، اوس دغه دي دروازې دي، اوس یې نلکۍ دي، سا لري، پلانکی لري، ها لري، دا لري. نو موږ ته هم باید چې د خپل مقر، زموږ ته ځای، زموږ ته د ورتګ ځای الله جل جلاله دې زموږ ته نصیب وګرځوي. موږ ته باید چې معلوم وي. په آیاتو کې هغه آیاتونه چې هغه خدای تعالی جل جلاله د جنت د صفت په باره کې رالېږلي دي، په هغو کې یو دا آیات چې دا ما مستۍ مخکې تلاوت کوي چې مخکې د دوزخیانو بیان تېر شوی دی، په پسې د جنتیانو بیان د 4 آیات د سورة زمر شریف دی. الله جل جلاله حالت د جنتیانو بیانوي چې جنتیان به خدای تعالی جل جلاله جنت ته روان کړي. الله جل جلاله فرمایي: وسیق الذین اتقوا الى الجنة زمرا. خدای تعالی جل جلاله به ولیږي، وبلېږل چې هغه خلک چې هغه تقوا په دنیا کې کړې ده، په دنیا کې پرهیزګاري کړې ده، خلکو لمونځ کاوه، خلکو نه کاوه، یا دل منځو روزي نیولې خلکو نه نیوي،
یا د غلا نه کوله خلکو کوله، یا د قتل نه کاوه خلکو کاوه، یا د بد کارونه نه کول خلکو کول. نن به دا سړی نتیجه وویني، نن به دا خور نتیجه وویني چې دا داسې خور و، مستوره خور و، دا سترمنه خور و، دا حیا والا خور و، دا داسې خور و چې هغه د خدای تعالی جل جلاله دین په ځان کې راوستی. خدای تعالی وایي وسیق الذین اتقوا الی الجنة زمرا. روان بسی هغه خلق چې هغه پرهیزګاران دي و جنت ته زمرا ډلې به خدای تعالی جل جلاله روان کړي. لکه په دنیا کې سړی د استراحت ځای ته ډلې روان وي، داسې به ډلې جنتیان و جنت ته خدای تعالی جل جلاله روان کړي. الله جل جلاله دې زموږ نصیب وګرځي. وایي په شوارو کې شل واره سړی له خدای جل جلاله څخه جنت وغواړي، اخر جنت ته نارې وایي پروردګاره ماته راوړي. او که شل واره سړی له دوزخه پناه وغواړي، اخر دوزخ دا نارې وایي پروردګار عالم دی ماته ما راوړي. نو الله جل جلاله دې زموږ ته نصیب وګرځي. نو خدای تعالی جل جلاله پر مخ فرمایي، نو خدای تعالی جل جلاله وایي ډلې به خدای تعالی جل جلاله جنتیان جنت ته رهي کړي. حتی په یو حدیث کې راځي چې 80,000 نفره د پیغمبر علیه الصلاة والسلام امتیانو به لاس سره نیولی وي او هغه به په لاس باندې جنت ته ننوځي. داسې ډلې به روان 80,000 نفرو به خپل لاسونه هم سره نیولي د جنت پر دروازه به ننوځي. ما ګرانو او شریف ورونو، خدای تعالی جل جلاله دې زموږ ستاسې نصیب وګرځوي. نبي کریم علیه السلام په یو حدیث کریمه کې فرمایي، ما ستاسې مخکې ووایو چې د طبراني شریف حدیث ده، ان ریح الجنه یوجد من مسیرة 1000 عام وانه لا یجدها عاق ولا قاطع رحم. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي بوی د جنت موجودیږي له مسافې د 1000 کلو 1000 کاله لري خلق د جنت بوی احساسوي، د جنت بوی پروزي، د جنت خوشبویي پروزي. زموږ ستاسې خواري د الله جل جلاله نه عبث کوي. زموږ ستاسې دا عقیده ده انشاءالله تعالی چې جنت خدای تعالی جل جلاله انشاءالله موږ ته یې راکوي او موږ به خدای تعالی جل جلاله جنت ته بیایي. نو دونه خوشبویي دي چې 1000 کاله لري، د پښو لړبېدونه لري به خوشبویي دي. او نبی علیه السلام وایي وانه لا یجدها عاق ولا قاطع رحم. او دا د جنت خوشبویي به عاق انسان چې د مور د پلار عاق وي، او یا هغه انسان چې وسیله رحمي قطع کوي، د قریبانو سره وسیله رحمي قطع کوي، دا به بوی د جنت ونه وي. دا بیا ځان ته باب وسیله رحمي باندې غږېدلي بل وخت بیا پرږدي، مور پلار غږېدلي بل وخت بیا پرږدي، ټوله خبر بیا دغه ځای نیسي. نو خدای تعالی پر مخ فرمایي حتی اذا جاءها، تر څو چې دی راسي جنت ته، د جنت دروازو ته راسي، فتحت ابوابها، د جنت دروازې به خلاصې ولاړې وي او د دوی په انتظار باندې به استقبال کیږي او ملک به مخ ته ورته ولاړي. وفتحت ابوابها، وایي وب چې راوړی دې دپاره راوړی ده چې دا وو پر دې دلالت کوي چې مخکې به راځه د جنت دروازې خلاصې ولاړې او ملایکه به انتظار وي. اوس دغه څه ورته وایي، دا د دې جنت دروازو ته ورورسېدو، دغه څه ورته وایي، دا د جنت دروازوان، دا جنت دروازوانان، دا د جنت ملائک څه ورته وایي چې دا جنت خدمتګاران دي. وقال لهم خزنتها سلام علیکم، دوی ته به وایي خزنتها، د جنت متصرفین به ورته وایي، هغه خزانه بولي سلام علیکم، پر ته دې سلام. یوه خوشبختي دا د سلام به ور وایي چې السلام علیکم ورحمت الله، پر تاسې باندې دې سلامي. دا به څونه خوند کوي زما ورونو چې سړی جنت ته ورروان وي. او دغسې جنت ته ورروان یې زما وروره چې په هغه جنت کې بیا مرګ نسته، او په هغه جنت کې بیا درد نسته، په هغه جنت کې بیا سپینږیرتیا نسته، په هغه جنت کې هغه اوبه چې د پزې له خوا څخه تویېږي هغه نسته، هغه مخاط یا هغه خراب شیان چې د ستوني له خوا سړي ضرورت ورته پیدا کېږي توکلو ته هغه نسته. په جنت کې قضا حاجت ته څوک نه تېرېږي، او په جنت کې چې ده بولې نسته. د جنت د خوراک و له څښاک وروسته به د هر انسان د هر شی خوله وي،
او د خولې به د مشکو د عنبرو بوی او یا به تیغ وي چې هغه به د مشکو د عنبرو بوی به ځي له تیغ سره به د مشکو بوی به ځي دا به د جنت حالات وي الله جل جلاله دې زموږ ستاسې نصیب وګرځوي زما ګرانو او شریفو وروڼو نو د جنت دروازې ته چې راشي نو دغه به ورته وایي د جنت دروازهوان به ورته وایي سلام علیکم پر تاسې باندې سلامي طبتم تاسې پاک رالاست له ګناهو څخه طبتم یوه معنا دا ده چې تاسې پاک له ګناهو څخه رالاست زما ګرانو او شریفو وروڼو جنت چې ننوځي یو درخت ده تر دې درخت یو چینه ده دوی چینې دي هغه چینو کې په یوه چینه کې به وایي ولمبېږي په هغه کې به د زړه مرضونه خدای تعالی جل جلاله ټول ختم کړي چې اوس مثلا په دنیا کې موږ ته زندگی کوو حسد لرو کین لرو غیبت په چا کې کوو څوک بد یوسوو یو بل شی لرو هغه د زړه شیان به خدای تعالی جل جلاله ټول ختم کړي او په بله چینه کې چې ولمبېږي په هغه کې به خدای تعالی دا ظاهري عیبونه ختم کړي لکه څوک پیس ده د چا سترګې ړندې دي د چا لاسونه کاږه دي د چا پښه کاږه ده د چا پزه کاږه ده دا به خدای تعالی جل جلاله جوړ کړي دا مشکل به خدای تعالی حل کړي نو به دغه ورته وایي د جنت متصرفین به ورته وایي له دغه له ګناهو پاک رالاست ځکه جنت ته خو پاکان خلک نه نوځي او بل به دا ورته ووایي دا څونه غټ زیری ده زما وروڼو فادخلوها خالدین جنت ته ننوځئ د همیش دپاره به تاسې په دې جنت کې اوسېږئ خلکو زنانو خوندمندو د همیش دپاره به تاسې بیا په جنت کې یاست د الله په لحاظ سره د خدای د دین لحاظ وساتئ تاسې به د همیش دپاره خوندمندو په جنت کې اوسېږئ چې په هغه جنت کې نه مرګ شته نه مرستیا شته نه سپین ږیرتیا شته د پیغمبر علیه الصلاة وسلام په مسخرو کې راځي پیغمبر علیه السلام په مسخرو کې نبي علیه السلام پر یو سپین سرې مسخره وکول سپین سرې جنت ته نه ننوځي سپین سرې وځړل نبي علیه السلام ورته ویل جنت ته نه ننوځي خدای تعالی په قرآن کریم کې فرمایي چې موږ به دوی ځوانانې وګرځو پیغلانې به وګرځو هر نارینه د ځوانۍ په حالت کې ګزاره کوي د 33 کلو وي چونکې دا انتهایي ځواني ده په حدیث کې راځي د 33 کلو وي هره ښځه به پیغله وي نه د پیغلتوبه بیا اوړي نه د جنت ښځه او نه د دې دنیا ښځې چې په جنت کې وي نه هغه له پیغلتوبه څخه نه اوړي هغه که وړه ماشومه مړه سي هم پیغله به وي که سپین سرې مړه سي هم پیغله به وي الله جل جلاله دې زموږ ستاسې نصیب وګرځوي امین یادوي زما ګرانو او شریفو وروڼو بیا به دی ورته وایي دا څونه غټ زیری ده فادخلوها خالدین ننوځئ دا جنت ته تاسې به د همیش دپاره جنتیانو په جنت کې اوسېږئ د جنت بیا تګ نشته د جنت نعمتونه د همیش دپاره دي دا څونه غټ زیری ده کتابونو کې راځي د خدای تعالی د دیدار په باره کې راښي د خدای تعالی جل جلاله دیدار به د جنتیانو نصیب شي خدای تعالی دې زموږ ستاسې نصیب وګرځوي وایي دا د خدای جل جلاله دیدار به 3 قسمه وي 4 قسمه به وي یو قسم به دی وي چې په کال کې به خلک ویني یوه درجه به د دغو خلکو وي چې په کال کې به ویني تر طاعت و عبادت اړه لري دوم قسم خلک به دی وي چې هغه بیا په هر جمعه کې ویني د خدای جل جلاله دیدار به کوي دا به څونه خوند لري دریم قسم خلک به دی وي چې سهار به هم ویني ماښام به هم خدای تعالی جل جلاله ویني او څلورم قسم خلک به داسې وي څلورم قسم چې هغه به لکه خادمان دی وي هر آن به خدای تعالی جل جلاله ویني بیا دغه خدای تعالی جل جلاله دیدار کتابو دوه تقسیمه کړی دی یو تقسیم دا ده چې تر عرش لاندې یو ځای ده چې هلته نه ماڼۍ څه نشی شته اواري ده یو میداني ده یو ځای د هغه ځای به جوړ شي خدای تعالی جل جلاله به خلک ور وغواړي خدای تعالی جل جلاله به خلکو ته وایي چې ما کم نعمت نه در کړی ای تا هر نعمت را کړی الم تبیض وجوهنا ای پروردګاره تا زموږ مخونه نه دي سپین کړي تا موږ ته ښایست نه ده راکړی تا سهار و ماښام نعمتونه نه دي راکړي تا ښځې نه دي راکړي تا خوراکونه چراغ تا جامې نه دي راکړي څه نعمت غواړو
خدای تعالی جل جلاله وایي زما دیدار به در نصیب کړم. خدای تعالی به میلمانه کړي. د خدای تعالی جل جلاله میلمستیا به داسې وي چې خلک به ناست وي، څوک د ملغلرو پر چوکیو باندې، څوک د مشکو پر چوکیو باندې، پر دغه باندې پر غونډیو باندې، څوک د نور جواهراتو پر چوکیو باندې، څوک د سرو زرو پر چوکیو، څوک د سپینو زرو پر چوکیو باندې. دا به ټول کښېني، د خدای تعالی جل جلاله د دیدار انتظار به باسي. هر سړی به خدای تعالی جل جلاله و بلا کیفه یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فهم سالمون. دا هغه ورځ ده چې خدای تعالی جل جلاله به خپل ځان ښکاره کړي، خپله تجلا به په خلکو وکړي. وجوه یومئذ ناظره الی ربها ناظره. خدای تعالی قرآن کریم کې فرمایي د خلکو مخونه به په دغه ورځ باندې تر و تازه وي، تر و تازه وي. لکه د فاسقانو، فاجرانو، بدکارانو مخونه به تک توري، الله هم دې له هغو څخه وساتي. راسئ دین ته راسئ خلکو، ته یې راسئ موږ ته د دین خدمت وکړو، ته یې راسئ موږ په دین کې مکمل ځان ننباسو. فادخلوا فی السلم کافه. الله جل جلاله وایي مکمل په اسلام باندې ننوځه. یوه ښځه چې غواړې ټوله دنیا به ته پله کړه وایې، مزدوري به کوې، فقر به کوې، پلانکي به کوې، ته به یوه ښځه پیدا کوې. ته راسه نن د جنت نعمتونه سه، د جنت څونه نعمتونه دي. موږ تاسې یو معمولي کار چې ملا راته وایي دا ګناه ده، هغه ګناه نه پرېږدو. د هغه عظیم کار په یوازې کې چې خدای تعالی جل جلاله موږ ته جنت راکوي. د دې خطره څنګه نه ستاسو وسي؟ خدای تعالی هغه جنت راسه وګرځاو، که خدای راته په کار سي دا تاسو خدای تعالی دیدار راسه وګرځاو، الله جل جلاله مې د خدای دیدار نصیب کړي. د دې خطره له موږ سره څنګه نسته؟ نو بیا وروسته له هغه څخه به ټول خلک کښېني، پر کرسیو څوک پر غونډیو باندې ناست، د مشکو پر غونډیو باندې به ناست. خدای تعالی جل جلاله به خپل ځان ښکاره کړي او خپله تجلا به وکړي بلا کیفه، او ټول خلک به خدای تعالی جل جلاله وویني، او بلا کیفه به د دوی دا حالت چې سجدې ته به وغورځېږي چې الله جل جلاله ته سجده وکړي. خدای تعالی به وایي سجده نسته، دا داري عمل نه ده، د سجدو ځای خلاصوئ، د هغه دنیا او په دنیا کې تا سجدې کولې خدای تعالی ته. دا د عبادت نسته، دا د نعمتو ځای ده. ته دلته سجدې څخه خلاص یې. بیا به خدای تعالی جل جلاله تر دا خپل دیدار مخکې یار ورته ووایي زما مېلمنو ته ډوډۍ راغلې ده، قسم قسم ډوډۍ به ورته راسي. وایي بیا به زما مېلمانه ماړه دي، بیا به ورته وایي وایي زما مېلمنو ته اوبه راغلي دي، قسم قسم اوبه به ورته راسي. په جنت کې 8 قسمه اوبه دي. د کوم بیان به سړی وکړي؟ یو غټ دریاب یا رود په نامه باندې د عسلو ده، یو د شیدو ده، یو د اوبو ده، او یو د شرابو ده. دا خو ځان ته اوبه دي. یو بل قسم اوبه دي هغه ته بیا کافور وایي، یو بل قسم اوبه دي هغه ته بیا زنجبیل وایي، یو بل قسم اوبه دي هغه ته بیا تسنیم وایي. په اوبو کې بعض اوبو کې داسې خاصیت ده چې په هوا باندې روانې دي، د انسان په حل کې ورشو کېږي. الله جل جلاله دې زموږ ستاسې نصیب وکړي. یو بل قسم اوبه دي بیا د خدای تعالی جل جلاله په د دیدار په وخت کې ورکړل کېږي، طهور ورته وایي. ویطوف علیهم ولدان مخلدون اذا رأیتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. الله جل جلاله وایي پر دوی باندې به داسې هلکان ګرځي و راګرځي، د جنت هلکان، د جنت خدمتګاران. ویطوف علیهم ولدان مخلدون اذا رأیتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. ته چې ورته ګورې ته چې وا د ملغلرو لاړ، د ملغلرو تار پرې سوی، د ملغلره یې وایي ودانه سوې ده، داسې ښایسته هلکان به د جنتیانو خدمت کوي. اذا رأیت ثم رأیت نعیما وملکا کبیرا. چې ګورې شاوخوا هر ځای چې ګورې ستا باچهي ده. ځکه د ادنا جنتي به دونه جنت چې 1000 کاله د پښو لار کېږي، دا به دی خوند هم اخلي، په پزه به بوی هم به یې وي، او په غوږو باندې به هم خوند اخلي، په خوله باندې به هم خوند اخلي، پر دې ټولو نعمتو باندې به د یوه کال پر نعمتو باندې به دی خوند اخلي. الله جل جلاله دې زموږ ته نصیب وکړي. فاذا رأیت ثم رأیت نعیما وملکا کبیرا عالیم ثیاب سندس خضر واستبرق وحل اصابر من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا. دلته راغله اوس اتم قسم اوبه طهور دي،
وسقاهم ربهم شرابا طهورا. خدای تعالی به اوبه کې دی په هغه شرابو باندې په هغو اوبو باندې چې هغه پاکې اوبه دي، دا به په وخت دیدار د خدای تعالی جل جلاله کې ورکړل کېږي. بیا به خدای تعالی جل جلاله ووایي چې زما مېلمنو ته مو اوبه ورکړي دي، هغه به اوبه وي. بیا به خدای تعالی جل جلاله ووایي جامې مو ورکړي دي، بیا به هغه جامې چې هغه به داسې جامې وي چې 80 جامې واغوندې بدن ته ښکارېږي داسې نازکې. بیا به خدای تعالی جل جلاله ووایي خوشبویانې مو ورکړي دي، خوشبویانې. بیا به باد راوالوېږي، یو قسم باد به راوالوېږي، هغه به مشک پاشي د هر سړي په بدن، په پوست، د سړي په جامه، په دې باندې به ننوځي، د خلکو به داسې خوشبوي. بیا به نو خدای تعالی جل جلاله خپل ځان ښکاره کړي، بلاکۍ په د خدای تعالی جل جلاله دیدار به وکړي. پیغمبر اسلام په حدیث کې فرمایي تاسو سپنږۍ ته ګورئ، دا سپنږۍ ټول خلک ورته ګوري که یو سړی ورته ګوري؟ ټول خلک ورته ګوري. یو سړی د بل سړی معنی کېدای نه سای چې یو سړی دلته په زړه جامه کې ورته ګوري، یو بل سړی د بیا په سینه کې ورته ګوري، هغه نه سای ورته کتای دغه سړی مخ ته ناست. موږ ته دلته سپنږۍ راوخېږي، موږ دا موږ ته ټول لیدای شو. یا سړی لمر ته ګوري ټول ورته کتای سه. داسې به خدای تعالی جل جلاله ته ټول کتای سه په یوه وار باندې بلا کیف. او خدای تعالی جل جلاله دیدار به وکړي، دوی به بیا سجده لګوي. خدای تعالی جل جلاله به د سجدې وخت نه ده، هغه د دنیا کې د سجدې کې دی. بیا به الله جل جلاله په دیدار باندې د دوی مخونه ډېر ښایسته چې خدای تعالی جل جلاله به مخونه ډېر ښایسته کړي. او دوی چې بیا کور ته راسي، د خپلې ښځې به ورته وایي تاسې هغه خلک نه یاست له دې ځایه څخه تللي واست. دوی به د خدای تعالی جل جلاله په دیدار باندې دونه ښایسته سوي، خپلې ښځې به باندې میینې. خدای تعالی جل جلاله دې د جنت ښځې زموږ ستاسې نصیب کړي. د هر جنتي په یو حدیث کې راځي د دنیا دوې ښځې ورکړل کېږي، چې یا کښنۍ مړې سوي دي، یا هغه بې مړو مړې سوي دي، یا د هغو مړونه خراب خلک وو غیره وغیره. اوس اته په حدیثو کې راځي چې یوه سړي ته به خدای تعالی جل جلاله 4,000 حرم ورکړي. اته راځي چې په خدای تعالی جل جلاله به 80 حرم ورکوي غیره وغیره. خو دا د خلکو تر درجو پورې اړه لري چې خدای تعالی جل جلاله به قسم قسم حورو دا بندګان ته ورکوي. الله جل جلاله دې زموږ ستاسې نصیب وګرځوي. زما ګرانو شریف ورونو، په یوه انسان کې به خدای تعالی جل جلاله د څو نفرو قوت کړي، د 100 جنتیانو د 100 پهلوانانو قوت به خدای تعالی په یوه انسان کې کښېږدي. دا به خوراک هم دغو نه کوي، چټک به هم دغو نه کوي، دا به د له ښځو سره ملاقات دغه خبره نه ده، حدیثو کړې ده، د خدای کلام کړې ده، کتابو کړې ده. له ښځو سره یو ځایوالی به هم داسې وي چې لکه 100 ځوانانو قوت سره یو ځای کې دونه قوت به په هر انسان کې په هر آن کې. که د جنت حوره وغواړي نزدېکت به ورسره کولی شئ، که د دنیا ښځه وغواړي نزدېکت به ورسره کولی شئ، که هغه نوې ښځې چې ورکړي دي له هغو سره به نزدېکت کولی شئ. ښځه کې هم خدای دونه شهوت دونه خوند کښېږدي، او دا به اوبه نه وي لکه د دنیا ده، وایي دا به داسې یو قسم هوا به وي، د هوا په شکل باندې وي. نعمتونه دي، موږ ته یې باید چې له دغو خپلو نعمتونو څخه ځان خبر کړو چې موږ ته یې د آخرت دپاره کار وکړو. ولو که د عبادت سړی کوي، وایي سړی د خدای د رضا دپاره کوي. هر کار سړی د خدای د رضا دپاره کوي، دغه اصلي عبادت ده. په څنګ کې خدای تعالی جل جلاله په خپله تا ته جنت هم درکوي، خدای تعالی جل جلاله دې دوزخ هم خلاصوي. نو مطلب ته راځم، نو خدای تعالی وایي تی به د همیش دپاره دلته یاست. نو 80,000 کاله وروسته به خدای پوښتنه وکړي، له جنته داخلېدو وروسته به بیا خدای تعالی یو پوښتنه ځینې وکړي. 80,000 کاله وایي جنتیانو ما تای ته څه نه دي درکړي. دوی به ورته وایي موږ ته دې هر شی راکړي دي، مخونه دې راسپین کړي دي، ښځې دې راکړي دي، نعمتونه، ځواني، وایي خو په جنت کې نسته. دغه به یو قسم استراحت وي، یو خونې دي پردې په زړېږي، داسې یو قسم دغه به وي، خوب شانته، خوب ستنه. ځکه په دنیا کې خوب و، هغه دنیا ولاړه. دنیا کې خو ستړی یې، په دنیا کې خو ستومانه یې، له ستومانۍ څخه ورسې بیده سې. نه دنیادار په اسراتمند ده، نه فقیر په اسراتمند. دنیادار وایي پروردګار عالم کال وشتی، پیسې مې ټولې خلکو یوړې، ټولې پر خلکو باندې د هغه لغه سره جمع کما، ټول عمر دا چورتونه دي په دماغ کې، دغه کمپیوټر چلیږي چې هغه لغه سره جمع کړم، بیا به نو اوسي اوس بادام په واخم، بیا به سکاله ورکړم. فقیر بیا وایي خدای له دغه فورو څخه خلاص کړی، وایي چې بس بالا او باد و. ښځه چې راوړې په دنیا کې، د دنیا ښځه یا اول له تا سره برابره نه وي، بیا چې برابره شي دلته
خوش کوي، بیا چې خوش نه وي بیا مریض شي، واده اعلان یې کړی بله ورځ وروره موټر راشي وکېږي وایي دا دوا در واخله، بیا چې له هغه را دې خواته چې فقر و مسکنت تر باندې راسي، نو خدای تعالی جل جلاله دې زموږ ستاسې د آخرت نعمتونه نصیب وایي 80 کاله وروسته به خدای پوښتنه ځینې وکړي 80,000 کاله وروسته چې ما کوم شی نه در کړی، دوی به وایي پروردګار موږ ته دې هر شی را کړي، نو به خدای تعالی جل جلاله ورته وایي یو نعمت در کوم، هغه کوم نعمت؟ هغه دا نعمت چې له دغه وروسته پر تاسې باندې فقار کېږم نه، زما رضا ستاسې رضا ده، یعنې زه له تا راضي یم، زه له تاسې راضي یم، دغه نو یو عظیم نعمت ته چې خدای تعالی جل جلاله یې جنتیانو ته ورکړي، الله دې راسره راضي شي، دا نو یو عظیم نعمت. 80,000 کاله به خدای تعالی خپله رضا خلکو ته وسپاري چې زه له تاسې څخه راضي یم. زما ګرانو او شریفو وروڼو، خدای تعالی جل جلاله دې زموږ تاسې جنت نصیب کړي. په جنت کې د خدای تعالی جل جلاله سروزونه بندګانو ته ورکوي. یو له سروزو څخه به دا وي چې د جنت کې یو درخت د توبه نومیږي، دا د توبه له درختې به د هر جنتي په کور کې یو شاخ وي، او دا به داسې سروز کوي چې انسان به پر وجه د انسان به پر عشق راولي، انسان به له خپله حاله باسي. او دوم قسم سروز د حورو به د خپلو مړو صفت کوي، هغه سروز ده. او دریم قسم سروز چې ده په هغه وخت کې د دیدار الهي او په هغه وخت کې به اسرافیل علیه السلام یو نعت ووایي، اسرافیل علیه السلام داود علیه السلام به یو نعت ووایي، او دا نعت به داسې نعت چې ټول خلک به که دنیاوي خلک به بیران وي، که دنیاوي خلک به بیران وي او خلک به بیهوښه وي، پر خلک به یو قسم وجد راسي، یو قسم عشق به د خلکو په زړو کې پیدا سي، او د خدای ثنا به ووایي. داود علیه السلام خو هغه نبي و چې د هغه به زبور وایو، له اسمانه به مرغان ورسره راکښته کېدو، زبور پر داود علیه السلام نازل شوی. او بل به اسرافیل علیه السلام چې ملک ته دوی دواړه به د خدای تعالی جل جلاله نعت وایي، او په داسې حالت کې به وایي چې هغه به خلک په زړو کې به داسې عشق پیدا شي چې هېڅوک به د خپل ځان توان نه لري. خدای تعالی دې دا نعمتونه زموږ ستاسې نصیب وګرځوي. زما ګرانو او شریفو وروڼو، جنتونه چې دي 8 جنت دي. یو جنت مأوا ده، بل دارالمقام ده، بل دارالسلام ده، بل دارالخلد ده، بل جنت نعیم ده، بل جنت فردوس، بل جنت عدن ده. 8م جنت چې ده په هغه کې د علماو د نامه اختلاف، څوک وایي علین ده، څوک وایي علین چې ده هغه د ملایکو ځای ده او د بندګانو مقربینو ځای ده. د جنت نوم اصلي جنت کثیف یې بولي، او بل بعض علما وایي مقعد صدق یې بولي. د 8م جنت نوم مقعد صدق ده. خدای تعالی جل جلاله دې زموږ ستاسې نصیب وګرځوي، او په دې کې به له سړي سره خپل قریبان اوسېږي، په دې کې به ځواني، په دې کې به پیري نه وي، او په جنت کې به جوړتیا وي، ناجوړتیا به نه وي. په جنت کې به رڼا وي، لمر سپوږمۍ به وایي په دې نه وي چې په دنیا کې چې لمر سپوږمۍ وي خو دنیا تېره سوه، بیا به دوی خیال ونه کړي چې دا دنیا به تېره سي. دا مرګ به راولي. د جنت او د دوزخ په مابین کې به جنتیانو ته ورغږ کړي، ای جنتیانو راسئ، دوزخیانو ته به ورغږ کړي، دوزخیانو راسئ. وایي دا پېژنئ؟ وایي ووایه دا چې دی؟ وایي دا مرګ ده، د مږه په شکل بیا راولي. هر چا مرګ لیدلی ده، هر څوک په مرګ پېژني. وایي دا مرګ به اوس د جنت او د دوزخ په مابین کې حلالېږي. یحیی علیه السلام بیا حلالوي، یحیی علیه السلام بیا حلالوي، او بیا دا جنتیان چې راشي د جنت دیوال ته ودرېږي، هغه به سخت خفه سي. وایي ولی اعلان وسئ لږ چې له جنت هم باسي. او دوزخیان به سخت خوشحاله سي، وایي اعلان وسئ، وایي راسئ د دوزخ دیوال ته راسئ، لږ چې له دوزخ هم باسي، خوشحاله کېږي به. وایي دغه مرګ به اوس دا یحیی علیه السلام په دغه چاړه باندې دلته حلالوي. تاسې پېژنئ؟ وایي و. وایي اوس به دلته حلالوي، بیا نه په جنت کې مرګ شته نه په دوزخ کې مرګ شته. جنتیان به سخت ډېر خوشحاله سي، ځکه هغه ابدالابد ده، د همیش دپاره ده. او دوزخیان چې دي هغه به سخت ډېر خفه سي. او خدمتګاران د جنت به 3 قسمه وي. یو به ملایکه وي چې د خدای او د بندګانو په مابین کې تګ وراتګ کوي، د هغو احوال خدای تعالی جل جلاله ته وړي. خدای ته خو حال معلوم ده، خو یو خادم ده. دوم قسم خدمتګاران به حورې د جنت، خدای تعالی دې زموږ ستاسې نصیب وګرځوي چې هغو به پستوالی داسې له پیغمبر اسلام په یو حدیث کې راځي چې هغه به سپینوالی، هغه به ښایست وي لکه په ښیښه کې چې سره شراب واچوي، او هغه به پستوالی لکه د هګۍ چې ماته کې خور یې واړی، هغه نازک خور
دونه به پستوالی لري حتی داسې هورې به وي دونه پنډې پنډې چاغې چاغې هورې به وي وایي پر یو ځای باندې کښېني 1 میل منطقه به نه شي دونه چاغې چاغې هورې به هم پکښې وي د چا چاغې ښځې خوښېږي د چا ډنګرې ښځې خوښېږي د چا سپینې ښځې خوښېږي د چا سرې ښځې هر قسم به خدای تعالی جل جلاله موږ ته یې راکړي خدای تعالی جل جلاله دې زموږ ستاسې نصیب وګرځوي او نبي علیه السلام د دې حورو صفت کاوه د دنیا ښځې خفه نه شي زموږ خوندې بندې نو یو ښځې ورته وویل د خدای پیغمبره چې دا د جنت حورې ویني نو دا خلک په موږ کې چورت نه وي نبي علیه السلام ول بېغمه اوسئ تی به خدای تعالی 80 واره د جنت تر حورو ښایسته کړي دا د دنیا ښځې به د لمانځه د ستر د ستر د لمانځه د روزې د زکات په برکت د عبادت په برکت د دنیا ښځې خدای دونه ښایسته کړي 80 واره به د جنت تر حورو خدای تعالی جل جلاله د دنیا ښځې ښایسته کړي او خدای تعالی جل جلاله به دونه حسن و ښایست ورکړي الله دې زموږ ستاسې د اولادو نصیب وګرځوي نو دوم قسم خدمتګاران به حورې وي او دریم قسم خدمتګاران به هغه وي چې د اعراف د جنت د اعراف کې ناست وي د جنت او د دوزخ په مابین کې د 50,000 کاله ورځ کمس تېرېږي دوی به هلته انتظار ناست وي بعضې د کافرانو زمن دي د بعضو نیکي و بدي سره یو رقم ده نه بدي درنه ده نیکي درنه ده بعضې لیونیان دي بعضې څنګه دي داسې یو څو ډلې خلک شته هغه به بیا جنت ته راولي په جنت کې به د جنتیانو خدمت په جنت کې کوي نو الله جل جلاله دې زموږ ستاسې نصیب وګرځوي خدای تعالی جل جلاله دې زموږ ستاسې دا نعمتونه راکړي خدای تعالی دې د عبادت توفیق راکړي چې موږ ته خدای تعالی جل جلاله دا جنت راکړي د جنت بیان خو نه خلاصېږي بل واخو بیا خدای کولیار پرېږدي وما علینا الا البلاغ المبین